روجه رااله الله دې توفیق مونږ ټولو ته راکړي په روجه کې دوه کار وکړي یو روجه کې کوشش وکړي چې غیبت ونه کوي د چا پسې بد ویل دویم چې وخت درته ملاویږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته په څه ډېر خوشالېږي چې زه هغه کار وکړم ته په څه خوشالېږي نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالېږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډېر خوشالېږم نو خدای توفیق درکړي قرآن هم ویلی نو د دې تلاوت په روژه کې کوي غیبت نه ځان بچ ساتئ مونځ او دس کوشش پکې وکړئ او د قرآن تلاوت پکې کوي